E pe ea, Dino? Na, der bacci. Așa. O da ce na. Ciuța, dar eu ce număr că de jobul na ui. Ja, am lachen, wer da drin kriegt, der Jawab dabei, sie kann Granien. Der Granas steht jetzt noch ein. Să mi maluma. Eu o să mai eu. Dai cu de alecula. Deci der alec nu hai cere vele da jahani sai udai da dana de kanda da ratula. Nu. Pa Continental ke. Na, Continental nu de power. Ma da skare o ce pe Continental ke ratu. De mo aga și da na pe. De mo aga și de mo pe kitab ki kijdini. O, asta. Kijdini stau. O, Helman. Ele Helman de Burzan cu atare. Și da, că s-a șuosul. Am de dirta șmică. Rusta der camino mu cum asta su idee urmă der fazil sare. Ata isa Ibrahim tai. Aga de moasa pa academic carcau. Altă wizară de aquanta. De ta paisena eu ba paisena mi cu diba mi kharța vale. Nu au de mu cum tu na zăm eu sare chap moșa că că la paisi ia da că da bordare cu mu că nave. Dar am zis că ce da o să academic de pe da mă prigul să nu ne organi oaris. Așa, da ta. Da oaris. Așa. Academic cu rochi o se da că. Aha, jai bolan chalta chawa suraya or ke keda. Aga daratul mare, aga ma la dawlat na tarlasa ka poder zaman. ولديش دا وايش دا بقولي كاسة شا بابوجان بابوجاني كاسة دا بخشل تسوي دا بخشل تسوي نادي يعني ولا تسوي لا ما بقبل بيقول مليون افغاني اكاديمي خبيسين ده كشمان تمشي بشار الدولة كلها لا زيتي لا اضافي بيسين تي ملكان تمر شوك ده كلام وي ما غير وربي ملك دا وقت اس وزير ياستا سرحدات وزير السرحدات ورئيس الاكاديمي شا دوار بعمل هذا يقول مليون روبي من وزارة واخص ده اكاديمي ده بارا ده جاي واخص روس شاف انا انا كنت تاول تغيير ده فصل بابو ده ده شا وقبل مال ورا ده افغانستان خلقت وظف فكرك چې کداغه ځکه څوک وګوري چې پیسې واخلي نو د دې قصه 200 میلیونه ډالر ته بيخي دا یو لږه ځکه نو د ملاک سازي کول ته ملا نو دغه چې ملا صاحب خو بیا الته اخته او د دې په باره کې د ځوانانو کې ډېر نه پیغامول د سره مخصوص د کندهار په خلکو کې یو شی ډېر بد حساده زه فکر کوم دا لږه دښمني را پیدا شوې قبیلوي او ستا او کندهار یوازینی ښار ده چې د افغانستان په پښتني سیمو کې دوه امپراتوري دلته ایجاد شوې بيخي کنه او که د محمد زوی جلال سره د بارکزوی نو درې ته رسي درې امپراتوري دلته درې سلطنت دلته ایجاد شوي بل د افغانستان په هېڅ ښار کې د پښتنو دپاره د سیاسي داسې یو لوی خوځښت کوم تاریخ نه ده موجود په دې لحاظ دا ښار موږ ته او ټولو پښتنو ته لکه یو کعبه غوندې یو ځای ده نو په هغه کې بیا هغه قبایلي خصوصیات د اختلافات ذات البیني په دې کې لا هم ژوندي دي عیب دا ده موږ بیا ټوکه کوو هر وخت چې په جنګله کې دوه زمریان نه چلېږي ګرده زمریان دي او تاسو نسل نه د موږ خواهش دا ده چې له دې موږ اخته یو چې دغه ختم کړو استاده داسې مبارزه وکړئ چې که پلار مې هغه ته مو ووایي چې په دې لار نه درسره ځم دا د محمد ګل نوري ملي هنداره چې وه دا د هغه تداوم دی شپږ جلده کې ما نوي کیسې راټولې کړي چې د هغه متفاوت دا درې کتابه چې دي افسانوي هنداره ده درې جلده کې دا د جادو د افسونو د دیوانو کیسې دي او دا دوه جلده چې ده دا دغه د ولسي هنداره ده د خلکو داستانونه دي او دا یو چې دی دا تصوري هنداره ده د حیواناتو کیسې دي چې موږ تصور کوو چې حیوانان به داسې ژوند درلود لیوه زمری ده نو دا فلسفه یې ګرده تشریح سوې ده دا به ته بیا سره وګورې منصور دی ټوله منصور دی دا تاریخي ژبپوهنه دا د نړۍ ټولې ژبې د ژبو پیدایښت ولې متاسفانه زما سره اول جل نه و دا دوام جل مې درته راوړی دا هم بیا تاسو ته وکړئ خو اصلي کار دا دی دا د محمد ګل نوري صاحب ملي هنداره چې ستا هر وخت تاویلات ورکړي دي هغه مو په انګلیسي ترجمه کړه او داسې مو په بحث کې دغه کړله
نو دا اوس ډېر ټول دنیا کې ډېر دغه مشهوره سوی دی، اوس په لندن کې بیا چاپېږي، په 3 جلده کې دی او هره کیسه یې خپل دغه لري، رسامي مو ورته کړې ده هرې کیسې ته. مثلا یو کیسه شروع کېږي نو بیخي ډېر کار دی وکړي، بیا نو د کرزي صاحب یو کور ودان ده هغه ډېر تشویق، ګوره هره کیسه خپل تصویر لري نه، رسامي مو ورته کړې ده. دا د هغه سلسله وه. دا به زه دا بکس دی، دا یې بکس دی، په دغه بکس کې ټول ایښودل کېږي، ځکه دا د پښتو کتابونه یو څه باید ماډرن سي نو سریالي غوندې. دا بیا موږ د ماشومانو کیسې نه درلودلې، دا مو نه یې ژوبل کړي، هغه ستا مخکنۍ خبره د کندهاري لاسونه دې نه یې ژوبل کړي. دا چې دی دا 45 کتابه رنګه مو ماشومانو ته یو ځای چاپ کړه، دا ټول کار ما یوازې ورته کړی دی. دا د نړیوالې کیسې دي، هر یو یې په تصویري توګه 45 دا کتاب او دا هم بیا زه به یې پښتو دی ټوله پښتو، دا هم بیا پسې ډیجیټل هم کړه ده، اواز ورسره دی، په تلیفون کې یې راښکته کوې پلی کوې، هم یې تصویر راځي، هم یې هغه لاندې خط ورسره راځي چې ماشوم یې هم اوري، هم یې لولي او هم یې ګوري، دا درې سره. او دا چې دی دا موږ هر یو ځان ته کیسه ده، 45 کیسې دي. دا د وړکتونو موږ یو جلا کریکولم نه درلودی، بیا ما دا کار وکړ چې دا مې شروع کړلی، دا یې اول کتاب دی چې الفبا ماشومان زده کوي، په دې کې مو یو ملي کار مو وکړ. مثلا تاسو ګورئ هره پاڼه چې راړئ دلته بیرغ ستا چې د وطن مینه د ماشوم سره یي چې زه وطن لرم، او دغسې نو بیا هره دغه چې ده هره صفحه مثلا دا د الف دغه توري دي، د الف توري دي انګور، بیا دا په منځ په شروع په پای کې، بیا دا دلته تمرینېږي 4-5 واره دی دا تمرین کوي، هېڅ کتابچې ته دې اړتیا نه لري چې کتابچه وکړي. دا 4 کتاب د درو دپاره یې وروسته پورې پیسې مې نه دي پیدا کړي، هغه هم چاپ وو. خو دغه کتاب ډېر دغه دی، دا ډېر ښایسته چاپ شوی دی، چاپ یې ډېر ښه راغلی دی. دا خو ډېر ښه ده چې زه یو لمسی لرم چې هغه 8 ژوندۍ ژبې دي چې زده دي، او لاتین زړه ژبه باندې داسې غږېږي لکه بیخي ډېره قوي ده. او هر وار یې ماته وایي چې ته دا د پښتو د فارسي نه د افغانستان د ژبو دغه وړ شی په بازار کې نه دا خو نو نسته، هغه کتابونه هم فایده ورکوي، ډېره استفاده وکړي. او دا کتاب چې دی دا هم د ژبې د زده کړې دا 3 جلده دی، دا بیا یې پښتو بیا موزیم نومیږي، 1 ځله په 3 کاله کې دی چاپ شوی دی، یعنې ډېر دغه لري لوستونکي. دا یې 3 جلد دی، اول دوه مې ما نه درلودل چې درته راوړي مو وایي. مکمل هغه د امریکا د اکسفورډ دغه د ژبې د زده کړې په کم کتاب دی چې تمرینونه یې دي، 4 سکلز ټول پکې دي. تا باور نه راته چې ته به یو کتاب هم تعلیق کوې، نه زما 8 کتابه دي. او دا چې دی دا د ژبپوهنې بنسټونه دي، دا د ژبپوهنې لینګویسټیک چې دی دا تدریسي دی په پوهنتون کې، او دا په کابل پوهنتون کې تدریسي هم دی چې دا د ژبپوهنې بنسټونه. او دا was one of the phonetics چې ورته وایي، نړیواله phonetics دا لري. نو دا زما سره په کور کې وه، نور چې مې هم پیدا کړه هغه هم درته راوړم. ته خو داسې کار دې کړی ده چې زه هم دومره اعتبار نه لرم. نه استاد تاسو خو تاسو ډېر کار کړی دی، تاسو خو ډېر خدمت کړی ده. نو دا مې تا ته ساتلي وو، د هر وار مې درته ویل چې راوړم یې راسره داسې شی دې راوړی چې زه دې خو دا کیسې زه غواړم چې تاسې حتما دغه کړئ، ځکه چې دا ډېر زه هغه کیسې زه هم ضرورت لرم، زه یې منظوموم ځینې فولکلور پوهېږم په دې کې شاید داسې هغه پیدا کړم و ډېرې ستا پکښې کې ډېرې پکښې کې دي. نو بس استاده دا ستا امانت زما سره وو، ته اول ډېر هغې وړی راوړي. زه اوس برک یم، نور څه نه کوم، خو د شپې چې کور ته ځم په فولکلورونو باندې لیکي. خو دا د فولکلور یو غټه دغه ده، لا دغه سوې نه ده، لا سیقل سوې نه ده، نور هم باید سیقل شي. دا خو ریسورسونه دي اساسي، تحقیقات خو د دوی پر مبنا دي. بیخي دا خو تاسې کاشکې د خپل اثار د زموږ ارشیف ته چې دلته دغه ته مې ورکړي دي، د کتابخانې ته مې ورکړي دي چې هغه وخت چې سوریا پوپل دغه وه رئیس، او هغه وخت مې ټول ورکړي دي. نه ته داسې وکړه، ته خو یو هیله لرې. بیخي انسان خو داسې نه دی چې خدای تعالی د هېڅ شی نه غواړي، انسان له هره کاره یو ثمره یا معنوي او مادي غواړي. د موږ ارشیف چې ده دلته دا ما په ډېر وچ زور ډېر دغه پروفیسوران چې په نامه پروفیسوران دي په دې مملکت باندې بار دي او تنخواه اخلي، نور هېڅ نه کوي.
دغه پروفیسوران د ما د نظریاتو مخالف شو، ما دلته به یو ارشیف د فولکلور جوړ هو بیخي دا ځله الماني او اروپایي هغو سره په تفاهم کې دې نتیجې ته ورسېدم چې فولکلورونو باندې کار اساسي کار د مخصوصا داسې یو ملت ته لکه پښتانه چې ډېر شیان یې ورک سوي دي او اوس باید فولکلورونو ته مراجعه وشي. نو دلته مې دې پیشنهاد وکړ په زوج زور مې دا پرې ومنله چې موږ د فولکلور د یو دلته به ارشیف وایي او فولکلور ډپارټمنټ ته مو دا ورکړي دي استاد دا مو د فولکلور ډپارټمنټ ته ستاسې ورکړي بس زه ما یو نوې طرحه جوړه کړې ده رئیس جمهور ته مې استولې ده او د کوڅو پښتونخوا خلکو ته مې استولې ده. زه غواړم چې په افغانستان کې په کابل کې بالخصوص د پښتو پوهنتون جوړ کړم. پښتو پوهنتون به ډپارټمنټونه لري، د ژبې د پرمختګ او سمبالښت ډپارټمنټ دی، د ژبې او د ټکنالوژي یعنی پوهنځی دی. دا پوهنتون دی خو داسې نه دی چې په یو پوهنتون کې یو څانګه ده، مستقل پوهنتون به وي. د ژبې د پرمختګ پوهنځی به لري، د ژبې او ټکنالوژي پوهنځی به لري، د ژبې او فولکلور پوهنځی به لري. ټول شیان به د پوهنځی په سطحه وي. اوس په نړۍ کې تر ټولو غټ فرهنګونه د فولکلور څخه راایستل کېږي او موږ تر ټولو غټه ذخیره په فولکلور کې لرو. نو بیا مې د کوڅو پښتونخوا د پروفیسرانو دوی سره هم خبرې وکړلې، هغوی ټول راسره تایید کړې ده. دا پوهنتون موږ ته څو شیان راکولی شي. یو دا چې د نړۍ ټولې ژبې چې هغه پرمختللې ژبې هغه خپل پوهنتونونه لري، ولې متاسفانه پښتو خپل پوهنتون نه لري. فارسي زموږ په څنګ کې دستي پرته ده. په ایران کې د فارسي ژبې په لسګونه پوهنتونونه شته، ولې د پښتو چې په نړۍ کې 90 میلیونه ته نږدې نفوس لري پښتانه یو پوهنتون نه لري. نو دا به مشخص د پښتو پوهنتون وي او دغه د فولکلور پوهنځی نه دولت ته نه یم منتظر. ما دا هېڅ کار نه دولت کومک وغواړئ او خپله وسم چې زه به هم در سره مصروف سم او زه داسې فکر کومه چې ما خو د فولکلورو باره کې بله اندېښنه راپیدا شوه. مې لید چې د دولت ماشین ډېر پڅ ده. ما وغوښتل چې د فولکلورونو یو هغه ارشیف د باندې هم جوړ کړم که نه د باندې زه کومک درسره کولی شم شپره ټول درته راټولولی شمه لنډۍ ټولې درته ما خپله دا اوس ستاسې د لنډیو سره چې ستاسې غیمې مې پکښې راټولې کړي دي 100,000 لنډۍ ما تحلیل کړي دي د ژبپوهنې د نګاره څخه. مثلا دغه بې مثلا په دغه اصطلاح بې له تاري نه مګر په دغه کې بې تار نظم دغه مې په لمنلیکونو کې مکمل تشریح کړي دي. ستاسې لنډۍ مې مکمل اچولي دي، یعنې 100,000 لنډۍ ما تشریح کړي دي د ژبپوهنې له لحاظه، ولې چاپ کړي مې نه دي راته پرتې دي. او دغه نوې ټکنالوژي په اصل کې چې نوې لنډۍ رامنځته شوې دي نه هغه مې ټولې ورسره کړي اچولي دي. یعنې زه په د فولکلور په برخه کې ښه پوره لاس درکولی شم. زه کوڅو پښتونخوا کې هم سورسونه لرم، د هغو څخه هم مواد رااخیستی شو، اطرافو ته هم تللی شو راټولولی شو، د کوچیانو سره هم تماس نیولی شو، ځینې راټولولی شو. کوم شی چې پښتانه او د پښتو ژبه یې لري هغه دغه فولکلور بیخي ځکه دا قانون ده. څومره چې سواد په یو ژبه کې وروسته پاتې وي فولکلورونه هومره قوي خلک حافظې ته او دې ته مراجعه کوي. یوې ښځې نه مې یوه لنډۍ اورېدلې، ښځې سره غږېدم خپلواله د مېړه نه شکایت کوي چې علاج یې نه کوي، توجه نه ورته کوي. نو خیر خو زه خو یې دوی محرم یم مشر یم. نو په دا شکایتو کې دا لنډۍ راته وویله چې د پښتنوالي درنه پته د ما په خوله د لاس نیوه ګونګه دې کړم. حیرت لرم حیرت. ما فکر وکړ چې دا ټول عمر کې ما کار کړی ده او له ښځو سره یې همدردي لرم. یو ځل بیا استاد که نه دا لنډۍ ویې پله راته ووایه د پښتنوالي درنه پته د ما په خوله د لاس نیوه زما نه وایي دا زموږ خلک د ما وایي د ما په خوله د لاس نیوه ګونګه دې کړم. خوشحال خان څنګه د دال کلمه د زی په ځای نه خو دغه ده اصلي هم هغه ده د ګرامري لحاظ هم هغه ده. نو دغسې ده. زه خو بیا هغه نه یم فلولوګ نه یم ډارېږم چې غلطې روایات ورنه کړم. نو داسې ډوب کړی یم چې حیران یم ورته چې ته 10,000 صفحې کتاب ولیکه د ښځې اجتماعي موقف تر دې ښه نسي روښانه. وپلای وای سړی پښتنوالي ته وایي دا پښتنواله نه چې دې په خوله یې لاس نیولی د پاسه نو وایي چې دریاب ته او دغسې دا غني فولکلور چې پښتو یې لري دا ما سړی دی چې زه یو افراطي ناسیونالیست یو مجنون سړی نه یم. سړی کوشش کوم چې له حدودو نه ونه وځم، لیکن واقعا درته وایم چې کله لنډۍ مطالعه کوم زه هم دغسې شی شم پیور پښتون شم نور چا شاعران هم لاړ شي چې دا څومره غني ده څومره نفوس پسې لیکي. نه پوهېږم چې هغه مقالې چې ما په دې لیکلي دي ما په 2 مرحلو کې په دې کار کړی
یو د ځوانۍ وخت و ما سیاست کوم نوی د چپ سیاست ارزیم د هیوادمل به راغی دی په زیري کې معاون و که شی و سر ته خو یې مقاله ولیکه نو ما چېرته چیرې ولاړ سم د هغه ریسورس و تحقیق ساره خپله پلانډیو چې د ما سره کلیکسیون کوچنی و خپل ته مراجعه وکړه شروع مې اوس مقالې ما پلانډیو لیکلې هغه اوس یې چې لولم خو په هغو کې تر تحقیقه ادبي خوا یې ډېره پیاوړې ده لکه یو شعر چې لولې داسې یعنې هنري احساس درکړي یا هیجان درکړي تولیدوي په یوه ذریعه چې خو وروسته مرحله کې زه ما ته لاړم بیا ما ژور تحقیقات پلانډیو د دې شاعرانه هغه مې سخت نه تېر شو هغه ځینې مقالې ما لیکلي اوس یو مقاله ده چې هر وار یې راواخلم بیا زه زوړ شوی یم هغه سلیقه پاته ده هغه قوت شاید دا چې نو ولې لنډۍ د خلکو دا ولې وایي چې دا فولکلور د خلکو ادبیات دي خلک خو په میلیونونو دي په یو ځای کې نه راټولېږي چې یو شی دې معنا څه دی په دغه هغه باندې تحقیق کوم روان یم پرې کار پرې کوم هغه آخري مقاله به زه ولیکم بیا به دا د کتاب په شکل باندې چاپ کړم نو دا خو خلاصون نه لري نورو دانشمندان له دې علماو هغه خواو ته چې زموږ توجه نه ده جلب شوې یا نه یې پوهېدلي وایي راس پړي خو یو خط خو مچولی ده استاد د غرونو کساتونو څخه وروسته زه خبر یم ته ووایي که اته نور رومانونه ولرې او یو نه دي راوتلي کار یې پاته دی که څنګه دی یو ما د ما مور د یو کلي ده چې هغه د ګوملې په خوله کې ده ګومله دره چې ده په دې کې اوسي خروټ ما نیکه مورنی ملا عبدالحمید نومېده د ملایان په خواله کې د جامع پیشوایان دغسې هغه کار چې کشیشانو په اروپا کې کوو نو د ما بیا پلار نیکه مې هم ملایان پلار مې عبدالغني نومېده نیکه مې میرعلي نومېده چې د میرعلي باندې ما ډېر تحقیق هم وکړ چې دا لیکنې څه د زموږ د شعرونو هغه نومونه دي چې دا ولې داسې دا پوه شوم چې دوی قوم شړلي وو په یو کلي کې د چهاراسۍ چې هغه شیعګان هلته اوسېده دی ته ولد شوی ده پلار یې په سفر کې ملا د شیعه میرعلي نوم پرې کېږي هغه بیا ملا شوی نو دغه ملایان که د منفي خوا یې ایسته کې چې استفاده دوی شوې دا ملایان هم یو مرجع ده د فولکلور بیخي و او خپله هم یو سلسله ملایي سندرې چې هغه چا ته منسوبې نه دي زه هغه په ولسي ادبیاتو کې فولکلورونو کې شمېرم نه پوهېږم چې تا په دې برخه کې کار کړی که نه رشید بیان مې کتلی دی دغه د هغه په کوزه پښتونخوا کې د منظوم نصیحتونه بیخي ډېر دي دا زیات دي خو داسې شیان دي چې لاس ته نه ده ورکړل شوی مثلا سور پرنګی راغی بیرغ له مخه وړي نه غذا ده ګوره یو دا د موږ نجونې په کلیو کې تر اوسه په دې فکر کې هم نه دي چې د انګرېز په ضد یې وایي خو پاکه سور پرنګی راغی بیرغ له مخه وړي نه غذا ده بیا په چکچک کې منځ کې بیا لنډۍ نور شیان ډېر شیان دي چې نه دي راټول شوي زه د تاسې زلمیانو چې مسؤلیت لرئ د افغانستان د ادبیاتو او مخصوصا د پښتو د ادبیاتو ژبې د څېړنې او د ساتنې او پالنې لپاره د تاسې نه خواهش کوم چې تاسو په دې ارشیف راټولولو د هغو کې مرسته وکړئ ډېر د لیونۍ خو دولت ته به نه منتظر بیا خو تا په څېر زلمیان پیدا شوي دي کار پرې کړي چې مواد نه وي چې شي کار خو دا ګور دا کیسې دي لنډۍ کیسې چې مو راټولې کړې لنډۍ باندې وکړه او دا به کرار چې دغه نو تا دغه نه راته ویل چې د رومانونه دي څه شوله هغه خو ما تا ته ویل چې د ما مور په باندې کیسه انالیز شروع کړه نو ما مور په کنکلیتوب کې راوړه پنځه کلنۍ کې زه سر ته ناست وم چې د دې ځل کېدنې ما ته مخ مړه شو ډېر بد تاثیر یې په ما کړی نو بیا ما یو رومان شروع کړ په نوم دی د زواکې غل زواکه کلی نومېږي د زواکې غل او خپله دغه وخت د ځوانۍ هغه اندېښنې هغه مې په شپږم که اووم هغه ته په ژوندون مجلې کې هغه ورسېده قسط ده او دولت هغه سانسور او زه یې وغوښتم ډېره تربیه کړم چې ته په هغه کې د پاچا په ضد ډېر خاین سړی دا یې وویل خو د ما پلار یې ډېر استواره سړی هغه د انګرېز سره مخامخ ډېر عمر په جنګونو کې تېر کړی وزیرستان ته وتلی نو هغه راغی راپسې او ملګري چې ما سره موږ اخراج شوي ویل شوي بل وخت و بېرته یې هغه کې زموږ زمانه کې وکړه چې بیا به ورانی نه کړي موږ یې داخل کړو
او د ما کور دوه وارې وپلټل سوی د ما ډېر اثار ورک شول یو وارې دغه الوارۍ د سوریا خورتۍ د ریاست په وخت کې دا چا ماته کړه د پلنډیو باندې ما څو مقالې لیکلي وو هغه اوس بېرته نه سم یاده کولی هغه یې دغه دوسیې سره ونیوې نور هېڅ شی د دې ځای نه نه وولي غلا یې کړي دوهم وار هم دا ځای خلاص خو کور پرې نه و مات کړی خلاص کړی و او د تېره هفته کې هم څوک راغلي چې دا څه شی لري له دې ځای نه فقط د ما هغه وړېده دا د ټلیفون یادښتونه ما خو چرته وایي چې دا یې څه کوه هېڅ شی نه دي ولي نو په هغه کې ما چرته وایي چې زما روابط البته تعقیبوي چې دا څه ویم زه اوس له دې زه هېڅ وخت مرموز سړی نه وم په خپل ګوند کې هغه ملي مناشیر ناموسي شیان سره هېڅ وخت ما سوله د ویب سایټ چا سره نه ده کړې چې موږ انټرناسیونالیستان یو انټرناسیونالیزم پوله لري که نه موږ سره یې واوښتې بیا دا څه معنا لري د ټول بشریت غواړي خپل وطن په خرڅوي په خطا دا یو پلمي دي روشنفکرانه پلمي دي موږ ته دغه وطن په خدای راکړی دی ښه ده بد ده مردار دی همدا مو وطن دی دا باید جوړ کړو په دې کې هېڅ کمبود نشته کمبود په موږ کې ده په وطن کې نشته ډېر تشکر له تاسې نه زه ډېر ارزښتمند یم چې تاسې داسې وکړئ که له ما سره یو کومک وکړئ چې زه په دې